بسم الله الرحمن الرحیم. د کولم قانون. د نیوټن په میخانیک کې منګه د جاذبې قوه ویلو چې اف مساوي کېږي گویندش ثابت ام یو کتله ام دو کتله تقسیم بر ار مربع. د دوو کتلو ترمنځ د جذب قوه دا د دواړو کتلو د حاصل ضرب سره مستقیم اړیکه لري او د هغوی ترمنځ د فاصلې په مربع سره معکوسه اړیکه لري. په همدې ترتیب کولمب هم قوه پیدا کړه د برقي چارجونو ترمنځ. د اتوم د ذرو د خواص څخه پوهېږو چې دوه هم نوع چارجونه یو بل دفع او مختلفو نوع چارجونه یو بل جذبوي. کله چې دا ډول عملیات دوه چارجونو ترمنځ واقع شي د دې جسمونو ترمنځ یوه قوه عمل کوي چې دا قوه د برقي قوې یا الکتروستاتیکي قوې په نوم یادیږي. دا قوه د کولمب په واسطه تحقیق او تجربه شوه چې په د برقي قوه اف الکتریک اف ګریویټیشنل دا د چارجونو سره مستقیما اړیکه لري او د دوی ترمنځ د فاصلې د مربع سره معکوسه اړیکه لري. کله چې تناسب په مساوات بدلو یو ثابت ته ضرورت دی چې دغه ثابت په کا سره ښایو او د کا قیمت یې 8.98 ضرب 10⁹ نیوټن متر مربع پر کولم مربع چې دې ته د په خلا کې نفوذ پذیری قابلیت وایي او خپله کا کې مساوي ده د 1/4 پای اپسلون صفر سره. اپسلون صفر قیمت 8.85 ضرب 10⁻12 کولم مربع پر نیوټن متر مربع سره دی. دغه اپسلون صفر په خلا کې د نفوذ پذیری قابلیت ښیي. د کولم قانون کې پوهېږو چې قوه یو وکتوري کمیت دی. قوه څنګه ده؟ وکتوري کمیت دی. کله چې وکتوري کمیت دی دا د مقدار برسیره جهت له هم ضرورت لري. کله چې جهت ته ضرورت لري نو موږ باید د جهت ورکول لپاره یونټ وکتور یا واحد وکتور ته ضرورت لرو. کوم وکتور ته؟ واحد وکتور. واحد وکتور هغه وکتور دی چې مطلقه قیمت یو دی یعنی مقدار کې تغییر نه راولي، صرف د جهت ښودنې لپاره استعمالیږي چې د ایکس په محور باندې آی، د وای په محور باندې جې او د زیډ په محور باندې کې. خو عموما کې چې د ایکس وای او د زیډ مختصات نه وي عمومي بیا واحد وکتور د شعاعي وکتور له مخې لیکو چې شعاعي وکتور په آر سره ښودل کېږي ایکس آی وای جې او زیډ کې. په همدې ترتیب دې وکتور چې موږ ته د ایکس یا د وای او د زیډ مختصات معلوم نه وي جنرال یا عمومي د آر واحد وکتور په دا ډول ښودل کېږي، په سر یې خولۍ غوندې لیکل کېږي او چې دا مساوي دی دغه د آر وکتور دوه شیان په ځان کې لري. یو د آر وکتور مطلقه قیمت، یو د آر وکتور جهت یا واحد وکتور. دې ځای نه واحد وکتور لیکو د آر وکتور تقسیم پر د آر مطلقه قیمت. دا د واحد وکتور تعریف شو. یوه خبر. دویمه خبر واحد وکتور عمومي وکتور سره د جهت تقسیم پر د وکتور مطلقه قیمت. دویمه د وکتور وکتوري جمع لپاره د وکتور د مرکبو څخه استفاده په وکتوري جمع کې اسانتیا رامنځته کوي. پس د وکتور مرکبې څنګه په لاس راوړو؟
فرضاً دا یو وکتور دی د ایکس محور وای محور ایکس محور وای محور او زد محور دا د ایکس مرکبه ده دا د وای مرکبه ده او دا د زد مرکبه ده دا د آر وکتور دی ایکس آی وای جے زد کې د یو وکتور د مرکبو ښودنې دپاره د اسانتیا دپاره اول دوه بعدي کې رسموو چې ترمنځ یې کم اړیکه ده مثلا دوه بعدي کې ایکس وای دی دا یو وکتور دی د آر ایکس آی جمع وای جے دا د ایکس محور سره یوه زاویه ده پس د ایکس مرکبه یې دا ده او د وای مرکبه یې دا شو یا دا د مثلثاتو نه پوهیږو کوساین د تیتا مساوي کېږي مجاوره پر وتر آر د دې ځای نه د ایکس مرکبه یې مساوي کېږي آر کوساین د تیتا یوه خبر د وای مرکبه ساین د تیتا مساوي کېږي مقابله پر وتر دې ځای نه د وای مرکبه مساوي کېږي آر ساین د تیتا دا د وای د مرکبې د پیدا کولو فرمول شو او دا د ایکس د مرکبې د پیدا کولو فرمول که چیرته د دې مساوات دواړه خواوې مربع کو ایکس مربع مساوي کېږي آر مربع کوساین مربع د تیتا دا هم دواړه خواوې مربع کو وای مربع مساوي کېږي آر مربع ساین مربع د تیتا بیا دا دواړه سره جمع کو پس ایکس مربع جمع وای مربع دا مساوي کېږي آر مربع کوساین مربع د تیتا جمع آر مربع ساین مربع د تیتا آر مربع مشترک اخلم کوساین مربع د تیتا جمع ساین مربع د تیتا مثلثاتو نه پوهیږو چې کوساین مربع تیتا جمع ساین مربع مساوي یو سره پس آر مربع مساوي کېږي ایکس مربع جمع وای مربع یا آر مساوي کېږي ایکس مربع جمع وای مربع جذر لاندې که چیرته مرکبې راکړې وي د وکتور مطلقه قیمت په دې ډول پیدا کوو د زاویې پیدا کول دپاره تانجن د تیتا مساوي کېږي مقابله ذله تقسیم بر مجاوره پس تیتا مساوي کېږي تانجن معکوس وای بر ایکس دا د تیتا پیدا کول دپاره فرمول شو څو شیان مو پیدا کړو که چیرته یو وکتور راکړی وي او زاویه یې د ایکس محور سره راکړې وي پس مرکبې په څه ډول پیدا کوو ایکس مرکبه مساوي کېږي د وکتور مطلقه قیمت کوساین د زاویې د وای مرکبه مساوي کېږي د وکتور مطلقه قیمت ساین د هماغه زاویې په هغه صورت کې چې وکتور یې نه وي راکړی زاویه یې نه وي راکړې صرف د ایکس مرکبه یې راکړې وي او د وای مرکبه یې راکړې وي د دې نه غواړو وکتور پیدا کړو نو د وکتور پیدا کول دپاره اول د وکتور مطلقه قیمت پیدا کوو چې مطلقه قیمت یې مساوي کېږي د ایکس مرکبې مربع جمع د وای مرکبې مربع د مربع جذر لاندې او د زاویې پیدا کول دپاره یې لرو تیتا مساوي کېږي آر کې تانجن وای بر ایکس دوامه د کولم قانون د دوو نقطوي چارجونو مابین کې د الکتروستاتیکي قوې ترمنځ د دوو چارجونو ترمنځ الکتروستاتیکي قوه مقدار ښیي که چیرته موږ نور چارجونه ولرو دوه چارجونه ولرو د دې چارج کیو یو له امله په کیو باندې او کیو دوه له امله په کیو باندې قوې پیدا کړو دواړه سره جمع کو او بیا یې د تجربې له امله د دواړو چارجونو قوه په دې باندې پیدا کړو نو
لیدل کېږي چې دواړه سره مساوي دي. یعنې دا د سوپرپوزیشن صدق کوي. څه معنا؟ که چېرته د چارجونو یو سیستم ولرو، د ټول سیستم الکتروستاتیکي قوه په یوه ازمایښتي چارج باندې پیدا کوو، نو د ټول سیستم قوه چې لوی اف ورته وایو دا مساوي ده د دې چارج قوه جمع دې چارج قوه جمع دې وکتوري جمع سره، یعنی اف مساوي کېږي اف یو جمع اف دوه جمع اف درې جمع اف ان. دا جمع کومه جمع ده؟ وکتوري جمع ده. کومه جمع؟ وکتوري جمع. سکالري جمع نه ده چې مستقیمه جمع کې. په وکتوري جمع کې موږ بیا زاویې یا جهتونه هم په نظر کې نیسو. څه په نظر کې نیسو؟ جهتونه. د مثال په ډول اف مساوي کېږي د کولم قانون لیکم. اف قوه مساوي کېږي کا کیو یو کیو دوه پر آر مربع. دا چې قوه ده دلته د آر واحد وکتور جهت به راکوي. جهت یې دا یو ازمایښتي چارج یا نقطوي چارج دی. دې ته پوینټ چارج ویل کېږي. هغه چارج چې په هغې باندې موږ قوه مطالعه کوو، ازمایښتي چارج. هغه چارج چې په هغې باندې موږ د نورو چارجونو له امله قوه مطالعه کوو، دغه چارج ته ساحوي چارج یا سورس چارج ویل کېږي. دا هغه چارج ده چې دې چارج له امله په امتحاني چارج باندې قوه رامنځته کېږي. پس که چېرته دا سورس چارج مثبت وي او امتحاني چارج هم مثبت وي، واحد وکتور به د دفع وي، او که چېرته دا منفي وي بیا به واحد وکتور د جذب وي. پس د دې چارج له امله دغه د قوې جهت یا به د جذب وي یا به د دفع وي. نو دغه د جذب او د دفع یا د قوې جهت موږ ته واحد وکتور راکوي. په ځینو کتابونو کې دغه د واحد وکتور تعریف لیکل شوی، لږ مخکې مو تعریف کړه. یعنې د آر وکتور مساوي کېږي د آر مطلقه قیمت ضرب د آر واحد وکتور. پس د دې ځای نه آر واحد وکتور مساوي کېږي د آر وکتور ضرب تقسیم بر د آر مطلقه قیمت. جهت ورباندې نه لیکم. نو دې ځای نه دې واحد وکتور تعریف دلته لیکم. کا کیو یو کیو دوه پر آر مربع د واحد وکتور په ځای د آر وکتور تقسیم بر آر لیکم. پس کا کیو یو کیو دوه پر آر مربع ضرب آر مکعب ضرب د آر واحد وکتور. د آر وکتور واحد وکتور نه، په ځینو کتابو کې دا لیکلي دی. دلته وکتور دی او دلته واحد وکتور دی. د دې مطلقه قیمت یو دی، صرف جهت ښایي. د دې مطلقه قیمت دغه قیمت لري د آر. په ځینو کتابو کې آر مکعب لیکلی وي چې بیا ورسره بلد وای. په همدې ترتیب د آر وکتور مساوي کېږي ایکس آی جمع وائی جے. د ایکس مرکبه آر کوساین د تیتا آی جمع آر ساین د تیتا جے. دا د آر وکتور شو. واحد وکتور به څنګه شي؟ واحد وکتور دا مساوي کېږي د آر وکتور تقسیم پر د آر مطلقه قیمت. د آر وکتور په ځای لیکم آر کوساین د تیتا آی جمع آر ساین د تیتا جے.
تقسیم بر آر دی آر سره دا اختصاریږي پس واحد وکتور مساوي کېږي کوساین د تیتا آی جمع ساین د تیتا جې سره دی بل تعریف شو یعنی د کولم قانون په دې ډول هم لیکلی شو پس د کولم قانون داسې هم لیکلی شو اف قوه مساوي کېږي کا کیو یو کیو دوه تقسیم بر آر مربع کوساین د تیتا آی جمع ساین د تیتا جې سره په مثالو کې به توضیح شي